د اوږدې لارې مسافر یم نور مې ما ځوروي له خپله ځانه مرور یم نور مې ما ځوروي د اوږدې لارې مسافر یم نور مې ما ځوروي له خپله ځانه مرور یم نور مې ما ځوروي. محترم لیدونکو السلام علیکم. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره پته ده تېره ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د تښتېدلو فراریانو یوه غونډه وه. په دې ویډیو کې به درته معلومات ولرو چې په دغه غونډه کې څه تېر شول. همدا ډول غواړو د دې غونډو د موخو په اړه درته ووایو چې دغه تښتېدلي فراریان غواړي یو ځل بیا خپل ځانونه مطرح کړي او اسلامي امارت ورسره سیاسي مذاکرات شروع کړي چې له مذاکرات سره به د دوی وژل سوی سیاسي حیثیت بیرته رایاده شي. دوی په مختلفو طریقو غواړي چې خپل ځان مطرح کړي. د سقوط په لومړیو وختونو کې دوی داسې سرسامه وو چې په یوه کې هم دا جرأت نه و چې خبرې وکړي، د میډیا مخ ته راوځي. د شرم له لاسه هیڅ چا ته هم نشو مخامخ کېدلی. د وخت په تېرېدو سره یې بیا سترګې سپینې شوي دي، یو ځل بیا په مختلفو غونډو کې راڅرګندېږي. خو دا چې په دغه غونډه کې څه تېر شو، راځئ چې دلته یې واورو. د افغانستان یو څو استفراق شویو د تېرو 20 کلونو د هرې بدبختۍ مسؤلین پردي ایجنټان او پلورل شوي تېره ورځ په ویانا کې سر راټول شوي وو. ځینې پوهېدل چې دا ډول ناستې یې بې ګټې دي، نو د انټرنیټ له لارې یې په ژوندۍ بڼه په دغه غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې جالبه دا وه چې ځلا ځاځی، رحمت الله نبیل، فوزیه کوفي او نور پست فطرت انسانان پکې وو. په امرالله صالح، دوستم، سیاف دوی بیا پکې هیڅ موجود هم نه و. تیر کال هم همداسې یو مجلس ته ترسره شوی و. تیر کال ځلا ځاځی له دوی سره ګواکې یو ځای سوه او ژمنه یې وکړه چې افغانستان به یو کال وروسته ازادوو. خو دا ده یو کال تیر شو، د ویانا دویمه غونډه یې هم وکړه، خو په افغانستان کې د مقاومت په نوم د باغیانو تر کنټرول باندې د افغانستان یو لیش ځمکه هم نسته. که چا دا غونډه له نږدې څارلې وي نو معلومه شوي به یې ورته چې دا څومره بې سترګو خوار مخلوق دي. د دوی حالات ډېر د دې ښکارندویي کوله چې دا خلک یوازې د زړه خوالي لپاره راټولېږي او غواړي د جمهوریت د وخت د مزوړ چلچو کیسې وکړي او نور هېڅ. دوی کې یو د فدرال نظریه لري، بل د مقاومت نارې وهي په داسې حال کې چې له خولې یې د شیدې بوی ځي، بل پکې راځي د ازادۍ جبهې په نوم نارې وهي، بل یې وایي مقاومت ښه نه ده، یوازې فشار راوړو، یو پکې وایي چې جګړه کوو، بل پکې وایي نه جګړه نه کوو. سپنتاب عقل پکې شیطان انټرنیشنل ته وایي موږ دلته د دې لپاره سر راټول شوي چې د دې غونډې له لارې په طالبانو فشار راوړو چې همشموله او د ټولو افغانانو د خوښې وړ نظام جوړ کړي. خبریال ورته وایي څومره دا چاره عملي ده؟ دی ورته وایي موږ خو مجالس کوو، نور نه پوهېږم. دا هم یو وخت د کرزي د امنیت شورا رئیس و او دکتورا لري. بل د مسعود زوی و. هغه بیا چې کله غونډې ته جګ شو لومړي سره یې وویل چې دا د افغانستان د ټولو خلکو په نمایندګۍ راغلی او دلته خبرې کوي. د په دې غونډه کې ډېرو ښې جامې اغوستې وې، ځلا ځاځی پکې ښکلي سټایل او جامې کړې وې او په داسې فکر ناسته وه چې د افغانستان به د احمد مسعود په لاس فتح کېږي او دا به پکې د هېواد لومړنۍ مېرمنه وي. فوزیه کوفي هم پکې ښې جامې کړې وې. راټول شو په خپل منځ کې د جمهوریت د غلا او رشوتونو او مزوړ چرچوخي کیسې. مطلب دغه ډول غونډې دوی لپاره هیڅ ګټه نه لري. هغه څه چې د دوی وخت په هغه وخت کې دوی داسې کارونه وکړل چې هیڅ افغان ته لا څه چې هیڅ یو خارجي هیواد ته هم دوی د منلو وړ نه دي، ځکه د خارجیانو پیسې اغلا کړي، خپل ځانونو ته یې پرې کورونه، بلډینګونه او په خارج کې غټ غټ ځایان واخیستل.